دوستانو نن به در سره هغه ویډیو شریکوم چې کیوټ مانو په 3 لک روپۍ باندې شپه کړې یا په 3 لک روپۍ باندې صرف 3 غنټې تیرې کړې دي. دغه وایرل میسج به هم تاسو سره شریکوم، ویډیو به هم تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو او دغه میسج ډیر زیات وایرل شوی دی چې دا په دغه خپل خبرو کې وایي چې زه به تعالی درشم خو د 2 یا د 3 غنټو به درنه 3 لک روپۍ اخلم. نو تاسو په دغه ویډیو هم وګورئ، خو د دې نه وړاندې به دا درته ووایم چې دا یوازې دا ویډیو نه ده، د کیوټ مانو داسې ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا راغلي دي، وایرل شوي دي او خلک یې هم یو بل ته لیږي رالیږي، ځکه چې دې داسې بېهوده کارونه شروع کړي دي. کله خپل خاوند پسې لګیا وي، کوم چې دې ته وایي چې طلاق به ترې نه اخلمه، او کله ورته وایي چې هغه بل یو جنۍ سره فوزیه نومې د هغې سره یارانه جوړه کړې ده او هغې سره غلط کارونه کوي، او بیا دا هم وایي چې زما نه هم غلطې ویډیوګانې کړي. نو دې ته زه دا وایم چې کوم ټیم کې ستا غلطې ویډیوګانې کېدې او هغه ټیم کې دې ټوپونه وهل، نو هغه ټیم کې خو ته ډېره خوشحاله وي، خو اوس چې د پیسو ګټلو لارې در باندې بندې شولې، نو اوس په دې طریقه باندې خپل جسم خرڅوي چې د 2-3 غنټو دومره ډېرې پیسې اخلي. نو توبه ویستل پکار دي. دا ژوند، دا زندګي چې دا فاني ده، بالکل هیڅ هم نه دي پاتې کېدونکي. نو توبه ویستل ډېر زیات ضروري دي او غوښتل مې چې د دغه بېهودګي تاسو ته وړاندې کړم. نو که تاسو هر څوک دغه ویډیو کتل غواړئ او که څوک هم د دغه ویډیو شوقین یې، نو داسې وکړئ چې په فیسبوک باندې زموږ همدا پیج پښتو پوسټ سرچ کړئ، هلته راشئ، میسج وکړئ، د دې ویډیو سکرین شاټ موږ ته راولېږئ، د هغې نه پس به تاسو سره د ویډیو هم شریکه کړو. خو د کیوټ مانو چې تر څو پورې خبره ده، نو زه به دا ووایم چې په ټیک ټاک باندې کیوټ مانو یا یو څو نورې داسې ښځې دي چې یو د مردان ده، بوم بوم پرې خان نومېده، یو څو نورې دي، دوی ځانونه هم وشرمول، پښتانه هم وشرمول او بېهودګي شروع کړې ده. نو دوی ته پکار دي چې د دې بېهودګۍ نه خپل ځانونه هم وساتي